دا چې د کانکور ازموینه مو د ژوند مسیر ټاکي او لږه بېغوري مو کولی شي یو کال وخت او ورسره یو چانس درته ضایع کړي. نو که غواړئ چې د خپلې خوښې نمرې واخلئ نو لاندې ټکو ته توجه وکړئ. لومړی، کم تر کمه تر ازموینې 24 ساعته مخکې نوره مطالعه مه کوئ. پرېږدئ چې ذهن مو آرام وکړي، ځکه له ستړي او ناارامه ذهن څخه په اسانۍ معلومات نشئ ترلاسه کولی. دوهم، کوشش وکړئ چې د ازموینې په شپه ښه آرام خوب وکړئ او بغیر له کوم ذهني فشار ازموینې ته له ټاکلي وخت څخه مخکې ځانونه حاضر کړئ. دریم، تر ازموینې مخکې د هر چا مشورې مه اخلئ او په احساساتي کوونکو بحثونو کې هیڅ برخه مه اخلئ. څلورم، ازموینې ته له حاضرېدو مخکې مو ټول ضروریات رفع کړئ. پنځم، ازموینې ته له خپلې زده کړې سره ولاړ شئ او د هیڅ کومې درغلۍ کوښښ مه کوئ، ځکه ذهن مو بل طرف ته مصروفه کیږي او ممکن معلومات پوره ورڅخه وانخلئ. شپږم، د ازموینې لپاره ټاکل شوي مسؤلین چې کومې لارښوونې درته کوي کوښښ وکړئ چې د هغو خلاف کار ونه کړئ. مثلا هغوی درته وایي چې فورم کې ټیک مارک مه کوئ، خو ته بیا هم دا کار کوي، نو که کوم مسؤل 10 متره هم ستا خواته نږدې کیږي ستا ذهن هغه کې مصروف کیږي او له فورم څخه مو توجه بلې خواته اوړي چې دې حالت کې معلومات درڅخه ګډوډ کیږي. اووم، د فورم په ترلاسه کولو سره ژوره ساه واخلئ او د زړه تسکین کوونکي بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره د سوالونو په حل شروع وکړئ. اتم، هغه پاڼو ته چې پوښتنې پکې حلوئ د پوښتنو په انتقال کې پوره دقت وکړئ. که یوه علامه هم غلطه انتقالوي هم مو وخت ضایع کیږي او هم ناسمې نتیجې ته رسیږئ. نهم، کومې پوښتنې چې حل کوئ په پوره دقت سره یې ځواب پاڼې ته انتقال کړئ. که ممکنه وي د هر سوال نمبر مو د ځواب پاڼې له نمبر سره چک کړئ. لسم، د طبي علومو د وخت په شروع کېدو سره مو سوالونه یو ځل ټول ژر ژر وګورئ، ځکه ځینې پیچلي سوالونه داسې ترتیب شوي وي چې په بل سوال کې تیار ځواب پروت وي. که داسې سوال سره په فزیک، کیمیا یا کومه بله برخه کې مخامخ کیږي یا به مو دقیق ځواب پیدا کړی وي او بل دا چې د وخت بچت به مو کړی وي. 11، کوښښ وکړئ بغیر له کوم فکر څخه خانې تورې نه کړئ. که سوال درته سخت معلومیږي، مثلا بیولوژي، دیني ښوونې، ټولنیزو علومو یا هم نور کې، نو په ځوابونو یې فکر وکړئ. که تاسو 2 غلط ځوابونه ورڅخه کراس کړئ نو د سوال د سمېدو چانس مو له 25% څخه 50% ته لوړیږي. ممکن داسې حالت سره مخامخ شئ چې 3 ځوابونه کراس کړئ او د سوال د سمېدو چانس مو 100% کړئ. 12، کوښښ وکړئ چې ځواب پاڼې کې خالي خانه پاتې نشي، ځکه د کانکور هیڅ کوم سوال بې ځوابه نه وي. 14، ازموینې ته له داخلېدو مخکې باید د تیرو کلونو نمرو ته په کتلو سره کم تر کمه 7 انتخابونه ځان سره ولرئ چې له دقیق کود نمبر سره مو تیار د کود نمبرو په پاڼه کې یو څنګ ته لیکلي وي. که په پارچه کې پوره باور ونه لرئ، له لومړي که مشکلات وي له دویم یا هم دریم انتخاب څخه شروع وکړئ. 14، د انتخاب په برخه کې کود نمبر په دقیق ډول ورسوئ او لاندې خانې هم دقیقې او کاملې تورې کړئ، په دې هیله چې دا معلومات عملي او یو غوره کانکور ولري.